د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د غوي 23مه نیټه ده چې د 2025م کال د مې له 14مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ازبکستان د کرنې مرستې یوه جوپه افغانستان ته ولېږله. په تخار کې 15 نوي مخابراتي پایې فعالېږي. په بدخشان کې د بیروج د کان د نړېدو له امله 3 کسان وژل شوي. او د اسرایلي ځواکونو په تازه هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ازبکستان د کرنې مرستې یوه جوپه افغانستان ته ولېږله. د ازبکستان د کرنې مرستې جوپه چې پکې اصلاح شوې د شولو، پنبې او سبزیجاتو تخمونه شامل وو، د بلخ ولایت د حیرتان بندر له لارې د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته وسپارل شو. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دغې مرستې د سپارلو په مراسمو کې د وزارت د غلجاتو رئیس ویلي چې دا مرسته 20 ټونه د شولو تخم، 15 ټونه د پنبې تخم او 1.3 ټونه د سبزیجاتو تخمونه لري. دا تخمونه به د ترویج او څېړنو په موخه د جوزجان، کندوز، تخار، بغلان، سمنګان او بغلان ولایتونو کې د کرنې ریاستونو ته واستول شي. نوموړي زیاته کړې چې دا مرستې د افغانستان د کرنې وزیر د وروستي سفر پر مهال له ازبکستانه ترلاسه شوي دي. په تخار کې 15 نوي مخابراتي پایې فعالېږي. مولوي نجیب الله حقانی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست د تخار ولایت د سفر په مهال اعلان وکړ چې سږکال به په دغه ولایت کې 15 نوي مخابراتي پایې فعال شي. د تخار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي له 21 سایټونو څخه پر 15 سایټونو کار روان دی. 2 سایټونه د تدارکاتو په پړاو کې دي او پاتې 4 سایټونه به خصوصي شرکتونه فعال کړي. د تخار والي مولوي سمیع الله د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به لرې پرتو سیمو کې د مخابراتو ستونزې کمې شي او د اړیکو اسانتیا به زیاته شي. په بدخشان کې د بیروج د کان د نړېدو له امله 3 کسان وژل شوي. دغه پیښه د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په سپیناورنګ سیمه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوي کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم د احتمالي ژغورنې په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. یاده پیښه داسې مهال شوې چې څو ورځې وړاندې په تاجکستان کې د سرو زرو په یو کان کې د چاودنې له امله 8 افغان کارکوونکي وژل شوي وو. او وروستی خبر دا چې د اسرایلي ځواکونو په تازه هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي. اسرایلي الوتکو په شمالي جبالیه کې پر یو ښوونځي هوایي برید کړی چې پکې عامو خلکو پناه اخیستې وه او 15 کسان پکې وژل شوي دي. برید داسې مهال شوی چې ټاکل شوی حماس نن یو اسرایلي امریکایي سرتیری ایډن الکساندر خوشي کړي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د جګړې له پیل راهیسه تر اوسه له 52,000 زیات فلسطینیان وژل شوي، خو غیر رسمي شمېر یې ښایي چې دغه شمېر له 1,000 هم اوښتی دی. دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.